بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. الله تعالی روزي او عبادتونه له موږ سره قبول کړي. د روزي په پیل کې د فراه ولایت مفتي عبدالباري د بېخوبي له رنځه کړېدو او موږ ته پیغام راولېږلو چې زه دوایانې خورمه، درمل خورمه او د هغو په واسطه باندې کوشش کوم چې خوب راته راسي. خوب نه راځي، ټوله شپه بې خوبه یم. ډېرو ډاکټرانو ته تللی دی، د هغې د وینا مطابق پېښور ته تللی دی. په افغانستان کې به ډاکټرانو ګرځېدلی دی، ګزاره یې په ګولیانو باندې وه. بیا موږ ورته دا مشوره ورکړه چې ماخستن تر ویده کېدلو له مخه اوبه ګرموه، په دومره اندازه باندې اوبه چې پښې دې کې پټېږي، دومره یې ږرموه چې پښې دې نه ورباندې سوځي. یوه کاچوغه یا دوه کاچوغې مالګه هم پکې اچوه او 20 دقیقې په دغو ګرمو اوبو کې پښې ږده. اوبه باید دومره ګرمې وي چې پښې دې نه ورباندې سوځي. 20 دقیقې وروسته پښې راوکاږې، بیا یې وچې کړه او د زیتون په تیلو باندې تلې غوړې کړه. تلې له پوندې نیولې تر ګوتو پورې د لاندې له خوا دا تلې دا 10 دقیقې مالش کړه، دواړه پښې. او د ورځې په مهال باندې د ګلي بابونه یا څوک چارګلۍ ورته یې، د چارګل په وطن کې دا بوټی بیخي ډېر ده، دا بوټی پیدا که یا له پنساریانو یا یې په خپله وچکه وچکه او د دې چای جوړوه، په ورځ کې 2-3 وارې چښه. دا اعصابو ته ډېره ګټه کوي. ډېرو مرضونو دوا ده دا ګلي بابونه. د دې په هکله باندې موږ مخکې هم صوتیانې خپرې کړي دي د وطن د ځینو بوټو په هکله باندې، نو دا ډېرې زیاتې فایدې لري. دا چای څښه او دغه د پښو د ګرمو اوبو او د زیتون د تیلو دا نسخه استعمالوه، انشاءالله تعالی تکلیف به دې ختم شي. اوس نن د روزې په 14 د 2022 کال د روزې د میاشتې په 14 باندې موږ ته پیغام را لېږلی چې هر ډول درمل مې پرېښي دي او الحمدلله خوب مې سم سوی ده. دا د هغې صوتي ده. که په تاسې کې یو څوک له دې رنځه کړېږي، په همدغه نسخه دې عمل کوي، انشاءالله تعالی مشکل به یې ختمېږي. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. ما او زما والدینو ته د مغفرت او د جنت دعاګانې کوئ. الله تعالی هم له هر ډول رنځونو، کړاوونو او مصیبتونو له موږ سره وساته. روغ سټه مو نصیب سه. زه حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. او دا د مفتي صاحب خپله صوتي ده چې نن یې موږ ته رالیږلې ده. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. حکیم مولانا صاحب خدای پاک دې ښه له راجوړ شي. مونږ د بېخوابي مرضي وه او ډېر بېخواب وو، حتی شپه تر سهاره پورې مونږ خوب نه کاوه. پېښور ته هم تللي وو ډاکټرانو ته، هرات و فراه کې ډاکټران ډېر وختي وو، خو الله تعالی شفا نه وایخې په هغو دواو کې. تقریبا په 2 د رمضان باندې تاسو سره مو اړیکې وکړلې او بیا تاسو طریقه وښوده چې په ګرمو اوبو کې خپې وکړئ 20 منټه او وروسته د تیلو د زیتون په تیلو باندې د پښې د تلې غوړ کړئ او دا وموږئ تقریبا 10 منټه. نو دغه عمل مو وکړه او همداشان هغه ګلي بابونه ورته وایي، څه ورته وایي، نو هغه مو بس لکه چای غوندې هغه مو هم څښله. نو الله تبارک وتعالی دې باندې زما خوب ډېر ښه کوي او شکر ده. هېڅ ګولۍ هم نه خورمه او نه شربت څښمه، هېڅ شی هم نه کوم، فقط همدغه شیان مې استعمال کړي دي. لله الحمد، خوب مې پوره شوی دی. خدای پاک دې تاسو ته او ستاسو اولاده او ستاسو والدینو ټولو ته صحتونه او حیات، سعادت او برکات دارینو که ژوندي وي هغه ته مزید عمر او طویل عمر نصیبه کړي. کوم کسان چې وفات دي خدای پاک دې جنت الفردوس ورنصیبه کړي. السلام علیکم ورحمة الله.